هیوادوالو سره ته پاته سې. نو دوستانو دا روان سولو ډاکټر صاحب هم را سره دی، اکمل صاحب او وایس خان هم دا دی را سره دی. قریشي صاحب یوازې وربوز معلومیږي ستا خو شاته پټ یم. هو دا واجب څه ولا نو دا دی او دا خو نو سلامونه دوستانو. هو بس دعای کوئ چې خدای مو په خیر ورسوي د خیره سره. بس انشاءالله که غوښتي ورځو د خیر. د خیر سره د خیر سره. د پنجوایي بازار ته راغلو او دلته اوس غواړو چې غوښه راواخلو، هغه هم د چرګ غوښې. دوستانو دا غوښې ډېرې مو وښکاره کړو، داسې نه چې بیا هوا ورته ونیسي. خو باید هوا یې ورته وسي نو هوا داسې ښایسته ښایسته ښکاري. تازه ماله خلک دوستان دا فکر حلال سوي وړې اوس تاسو دا غوښه حلال ښه سواني چرګان مالا کړه. درې نیمه وه. درې دانې وه. درې نیمه چرګان وه. ښایسته غټ غټ. ملګري مو راسره ډېری دي، نه بسېږي بله. څو کسه یو؟ تقریبا 11 خو د دې یو او شپږ روان دي. 11 اتلس کس یو. ښه دا د غوښې سره میده میده اماده کېږي. پنجوایي بازار د رینرجانه د دې ګټې دته ډېر معلومېږي. دا دی ګلان یې لا پسې مشو ته د خیره؟ انشاءالله. دا ته د خیر. ښایستې ډوډۍ دي رحماني صاحب. او د استاد اختر دی د خیر. دا اوس د ځای ده. دا د حاجي صاحب دا ډوډۍ. شل دانې. د تایا ډوډۍ. نو قدرمن لیدونکو دا چې اشپزي شروع ده، پیاز یې میده کړله. نور احمد جان و نور احمد جان دا دی اوس نو رومیان مې دی د خیر سره. ښه نو ته د شاګرد یې که دی ستا شاګرد دی؟ یا د ما استاد دی شاګرد. ښه استاد دا دی ته دا کړی مو ښکاره کړه چې اوس یې چپانه کړو. واه 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 ماشاءالله ماشاءالله. دا د چرګ کړی د خیره پخېږي اماده کېږي. استاد نو د وخت وخت استاد دی. ښه استاد څنګه د میله څنګه ده؟ کوم ځای ته راغلی؟ دغه تملاسنه. راځو 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 داسې دا دی داسې ګرم بانډار شروع دی. ښه اول به د سره شروع کړو. سمه ده دوستان. ښه خدای دې راوړي خیر و خیرات دا خلک درته ګوري. دوی هم پر ما ګران دي. زه در باندې ګران یم. ستا نوم څه شی دی؟ زما نوم اسدالله روحان صاحب. نو دا د حسن نه زیارت ته راغلی دی د خیر سره. دا زموږ ملګری دی، زموږ سیار دی. نو دا ځکه نومانځي نه پوښتنه شته چې تاسو هم ښه سم د زما یاران وپېژنئ. داسې د ناولاده دغه بور سره کوم مرکې بور سره کوم. ښه
څنګه دي یاران څو کسې بالا خو یو 3 موټر راغلي یو ملا حسن خو چې ډېرې یاران ښه خوند ښه خوند کوي نو په دغه کې په دا ټول یاران کې کوم یو ساده زړه یار دی زړه یار خو نو دوه کسه چې سم زړه یاران دي خو نورم د زړه په کام نه دي کم یو یو خو نو خپل اخر بصیر احمد بصیر رحماني شه او بل مې دا وایس احمد د زړه ملګری دی شه وایس احمد جان شه الله اجر ولا جسم محترم لمن خو نه يم درناست یا اوس ونه ما دونه غټه لمن لکه د دا بیا کاټه نوم دی او وای شادي اعلان یې تیر کی مقصد جان کې معلوم کی و څنګه سړي صاحب په خیر ورسېده سفر به خطر و تاسو خپل بندارو کې ورور په مشکار مل لري ورور ما ته ټول د په مابینس کې مخ نه بر د بندار سره خراب سو ګډ مجلس مشروع کړی و شه موضوع شو موضوع یو څه غیبت و دا یاران دي دا ته و بشک یاران خو ماشاءالله شه ډیرې جوخته جغم نه راکې د اختر تور شپه سیسو او د اخترې سپینه پشه د اختر تور شپه د اختر سپینه د پشه اخترې سپینه پشه د اختریز د اخترې سپینه پشه د اختری سپینه پشه و د دا جمله اختر تیزه. تور شپه د اختر د د اختری اختر تور شپه تا وزام یو څه یا سخت د نه اختر تور شپه د اخترې سپینه پشه د اختر تور شپه د اخترې سپینه پشه د اختر تور شپه د اختری سپینه پشه سپینه پشه د اختر تور شپه د اصل ګوره. اختری سپینه پشه د اختر تور شپه د اختر تور شپه د اختری سپینه پشه 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 نو څو واری ووایم شه خدای دې راوله خدای دې راوله خدای لیدونکو ته ځان ور معرفي کړه لیدونکي به ما پېژني که مې نه پېژني یا څه دې پېژني کاکا واجب ورېده اوس پرون مالا نه پېژندلې اوس خو مې پېژني اوس یې سم پېژنم نو سلام زما حمید قریشي سلام ومنئ دوستانو سلام زما حمید قریشي سلام ومنئ معنا د مخم سلام وروستم سلام وروستم سلام و، مخکې دې د ته ډوډۍ ډبل- ما وروسته له ډوډۍ شه حمید جان څنګه یې الحمدلله ژوند دې تېرېږي او ته څنګه یې؟ ماشاءالله زه خو همدغسې یم داسې لکه بنګړی داسې او داسې جوړ یم ماشاءالله ماشاءالله وریښتان دې سپین سوي دي سپین ږیری او سپین ږیری مامزره د وریښتان دې سپین شوي ته سپین ږیری سوی نه څه اوس نه کمه کیسه ږیری کې مې څو تاره نه څه هغه زه نه وینم ږیری چې نه اشه سخت هغه تار راکش کې خاص هغه سپین تار داسې ونیوي که یې دا دې نه معلومېږي ولې نه معلومېږي بیا یې ونیوي داسې عادتا نه دغه تار داسې نیولی پرکټیس مې ورسره شه. کړی لکه عادي چې پرکټیس کړی ولا داسې ولا افغان صاحب د واجي څه شه ژړ سریش زرغونه سریش یا خړ او زرغونه داسې بل نه رنګ یا لري. زرغونه ډېر اسانه دي ژړ او سپین څه دي ژړ ژړ سریش سریش سپین سریش ژړ سریش سپین سریش سړیږي وایي ښه بیا ژړ سریش سپین سریش ها ژړ سریش سپین سریش بیا ژړ سریش تیز سپین تیز سریش وایه. ژړ سریش سپین سریش ژړ راسته لاس مې پوره کړه ته په حساب نه پوهېږې السلام علیکم وعلیکم السلام الله دې راوله شه تاسو خیر رحماني صاحب رحماني صاحب ښه خپل نوم ورته وایه ورور نوم یې عبدالبصیر رحماني دی اها ښه کوم ځای ته راغلی دغه یم لاسانه خو زیارت ته ملا حسن اخوند زیارت ته ښه جرګ چرګ ټیټ چرګ څو وارې وایم وارې پنځه مې وارې معلومه وایه. کړه، خدای ژر ښه وکړي. جګ چرګ ټیټ چرګ جګ چرګ ټیټ چرګ جګ چرګ ټیټ چرګ جګ چرګ جګ دی وایي ټیټ چرګ ژړ ژړ چرګ زرغون چرګ یا جرګ چرګ ټیټ چرګ جګ چرګ ټیټ چرګ جګ چرګ ټیټ چرګ چش پخوي چش پخوي جګ چرګ چش پخوي دغه چرګ چرګ وا سره کم چرګ جګ ټیټ ولا کاله لکینو او خجل نو دا ټیټ چرګو دا ټیټ چرګ ټیټ ک ټیټ ټیټ نو څنګه د منظره څنګه د چا ځای د انتخاب کې او د چا خوښه او چې باید دلته راسي حدیث صاحب موږ خو د ورځې د سره څخه پلان دی لمن درلودی ماشاءالله نو هغه تقریبا چې یو نیمه د خوب راکښنول د جمعې شپه تېره کړې وه 11 بجې سوې داسې په کم نو چې حساب ورته وکړې سړی 3 ساعته لاره ده چې ولاړ شي سړی رسېږي نو بره دلته رالو او دا ځای ماشاءالله ډېر خوشحاله ځای دی و به شک چې خوشاله محمد ابراهیم غفوري یم
غفوري صاحب د اومې ناحیې اوسېدونکی. اوس دقیق ادرس ونه چې په پلانکي ځای کې وظیفه کوم پلانکي دا چې د پلانکي دکان څخه پور وړم دا چې د دکان ادرس به م ورکړم، د نانوایي ادرس به م ورکړم چې د دغه ځای ډوډۍ وړم. یا هغه نه اوس مال دغه ونه وایه. ښه نو غفوري صاحب زموږ د هغه خاصو ملګرو څخه دی، از که درته ووایم زموږ دغه ملګرو څخه دی چې په میله کې در ډېر عاده پورې مشري دی کوي. وبه ګورو چې نن مشر دی که نه دی. نن مشران خو ټول یو، هر یو د خپل اختیار دی، خو بیا همغه نظم یې د رحماني صاحب په غاړه دی. ولې دې ونه ویل چې زه نه یم مشر؟ که تا پوښتنه نه کوي نو په خپل خلو خو نو سړی مشرتوب نه غواړي، او مشرتوب خو څه تاوانونه لري، دی په کاس تورما راړي. ښه او ته یې غواړې نه؟ یو ځای غواړي. بس نو بس مشکل دا دی چې وروره دوی وایي مشر دی او دی یې مني نه، بس دغه مشکل دی. یاره حدیث صاحب مشرتوب زور غواړي. ښه په موږ خدای د کور مشر که نه کشر خدای کشر او چې کشر کې د کشرتوب لا شته دی چې ډبه ډکوي د ګاز ډبه ډکوي 15 افغانۍ در پاتېږي نه. د هغه لاس پریولي چې کوي په هغې کې چې در پاتېږي د شي ګډوه هغه چې وایي سترګې نه لرې د دوشي مابین څه اوبه ور واچوه، لاس پاک نه دی راخیستې و، د هغه سره یې را شروع کوو، د اول یې مشر ته کښېږده. او رښتیا دا بیخي یو غټ مشکل دی چې کله دا دی میلمه راغلی دی مثلا یو وار دوشي دی دورې وڅکي، بیا دی دورې وڅکي، دی دورې وڅکي، دی دورې وڅکي، اخر دی بلا ملا لاس ونیسي څه شي وکړم که ما دې دا ملا څه وایي اوبه ور واچوه. خیر نو دا وظیفه دې کړې ده؟ دا وظیفه مې ډېر وخت ځینې پټ شوی یم. ازه ښه دې کړې ده. ښه اوس ټیټ چرګ که جګ چرګ او که نه ژړ او سره سرش؟ یا دا چرګ پر بیا دی اوس خروم د خیره. ښه پرکټیس پر کړی دی؟ پرکټیس مې پر کړی دی. همسایه څه نکل اخیستی؟ واه دا خو زموږ ژوند په نکل کې تېر شو. خیر اورېدونکي به کومک را سره وکړي. جګ چرګ ټیټ چرګ، جګ چرګ ټیټ چرګ، جګ چرګ ټیټ چرګ، ټیټ چرګ نامي چرګ ډېر د نامي جګ چرګ ټیټ چرګ، جګ چرګ ټیټ چرګ، جګ چرګ ټیټ چرګ، جګ چرګ ټیټ چرګ. بس ته بالا چرګ په ټیر باندې ټیټ چرګ ټیټ چرګ. ازه سیدی محترم فضلی صاحب تر ټولو تکړه او نامي اشپز نه پیرنو علي احمد جان در د نامي دي که څنګه په اشپزۍ کې علي احمد میژه احمد ولی خان نو تر تا تکړه دی؟ ولی خان ښه اشپز دی، سره سریش او ژړ سریش خود و سره سریش ژړ سریش، 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 سره سریش ژړ سریش. ولا دا واجه زدا تا پرکس کړی و نو ور چک او تیر چرګ وایي. ښه ان شاء الله دا به مو وایي. راته وایه ټیټ چرګ جګ چرګ، ټیټ چرګ جګ چرګ، ټیټ چرګ جګ چرګ. وا اول جګ وایه بیا ټیټ وایه. دا نو ما کوی جمله نو ما سر چپه کوي. ښه جګ چرګ ټیټ چرګ، 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 جګ چرګ ټیټ چرګ. واه 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 ورکله دا واجه در رحماني او تر غفوري صاحب نامې سولې ډاکټر خدای امراوله. ډاکټر صاحب څنګه یې؟ جوړ په خیر. یاران ته ځان معرفي کړه. خو به ما ته ځان معرفي کنو. او اوس کار خراب شو، اوس کار خراب شو. زه زه ته ځان معرفي کوم نو زه چې یم تا سره غلی مهرباني وکړه ځان معرفي کړه. ډاکټر بشیر احمد اکمل. څه معنا نوم دې راته ووایه. ډاکټر بشیر احمد اکمل یم. ډاکټر بشیر احمد اکمل راغلی یم لاسنه. چش په برخه کې ډاکټر یې؟ په غاښ کې به درته وایم. په غاښ کې کوم که اوس لیدونکو وایم که او بیا وایه ښه دی په غاښ کې راته وایه چې دوی مو د ډاکټر دندان ډاکټر دندان او یا د غاښو ډاکټر. فرق یې څه شی دی ډاکټر دندان؟ هغه به داسې راځي ځینې وخت څوک پړسي نه پوهېږي. ښه یوازې خو ته پوهېږې پړسي باندې. یا ده به اعلان په دې خاطر تېر کړي چې هغه پړسي پوهېږي چې په پښتو نه پوهېږي هغه هم پوه سي، چې په پښتو پوهېږي هغه بل هغه پوهېږي. د واجه څه ښه ډاکټر صاحب مبارکه څنګه دي ملګري څنګه دي یاران او منظره دغه منطقه دې په طبیعت ده که نه؟ بالکل ډېر ښایسته منظره ده او ډېر ښایسته ځای دی. ملګري راځي ټوله راغلي دي، ځینې ناوخته راغلل، ځینې پر وخت باندې راغلل. فضلي صاحب یو لږ نه کې ناوخته راغلی. فضلي صاحب خو ما خپل مشکلاتونه درته وویل. یا خو داسې و پر لارې باندې ویله ول زه تلوکان بازار کې یم نه. هغه ځکه تلوکان بازار خو دلته دی دلې دی
داسې د ویل ولته دوکان بازار کې ځینې ملګري بیا د زنګاوات نه دي د ما بې لیدل دي د ولسوالۍ د اکثره وخت ولسوالۍ ته تللی نو په دې خاطر باندې ښه خیر نو ځان یې خلاصوئ ښه سوه ده ښه اوس نو ته راته ووایه ښه چین په چینایي کې د چینایي چارواکو سره چینایي خواړه وخوړه چین په چینایي کې د چینایي چارواکو سره په چین کې خواړه وخوړه چین په چینایانو کې چین په چینایانو کې چینایي خواړه وخوړه چین په چینایانو کې د چینایي چارواکو سره چینایي خواړه وخوړه چینایانو داسې به ویل کېږي چینایانو به چې په خانه کې کومک وکړي خلاص ښه الله دې ژوندی لره اکمل صاحب مبارک مننه خوشحاله اوسئ هادي صاحب چې دلته راغلي یاست او زموږ سره مو اشتراک کړی دي خوشحاله شولو د ټولو ځوانانو اواز مو هم اخیستی دی او د ټولو ځوانانو سره مرکې کړي دي میلمه خو نو داسې دلته راسه میلمه ته میلمه به دلې راوغواړو زړه خبرې درته راځه ښه قدرمنو لیدونکو دا دوست چې دی بس موږ یې دلته ولیدو کور یې آباد کور یې ودان بس رالی ول ومې لیدلس د اوس رالی موږ د ملګرو سره په خبرو اخته او د ملګرو سره په خبرو اخته او دا دی رالی ول روغبړ یې وکړې د لیک کښېنستی نو اول به د نوم یاد کړي بیا به وروسته هغه څه چې وایي هغه بیا وروسته وایي ډېره مننه هادي صاحب زم په خپل وار سره سلام ته راغلو ملګرو ته زیات خوشحاله شو ګران هادي صاحب چې تاسو راغلی یاست زموږ ځای ته دا چې موږ خپله د پنجوایي ولسوالۍ اوسېدونکي یو او نوم یې بشیر احمد دی تخلص مې هاشمي دی ستاسو له ملګرو سره اړیکې فعالو ګران هادي صاحب د راډیو سره غږ راډیو تن اورېدونکي یو ښه مینهوال یو له وخته څخه تاسو خپرونې تعقیبوو او ستاسو له یو له پرمختګ یعنې لومړني مینهوال څخه ګران هادي صاحب جالبه خو دا ده قدرمنو دوستانو چې دی د راډیو د طریقه یا د راډیو د ادرسه دی زموږ مینهوال دی زموږ خپرونې اوري خو په راډیو کې چېرې نه معلومېږي نو نه پوهېږم چې څنګه یې وپېژندلم چې ولا دا ته بالکل هادي صاحب نو ما خو ته مخکې هم لیدلې داسې ویډیو کې هم لیدلې دفتر ته درغلي ورور هلته هم چای سره څښلي چې نو نه پوهېږم اوس خبره سمه شول دا خلکو به داسې چرت پاتېدلی فکر وایي چې دا سړی نو په راډیو کې څنګه معلوم شو څنګه وپېژندی بالکل اوس به نو تا هم وپېژنې د خیره زره چې نه یې لیدلی اوس یې دا دې اوس هغه به چې اوس وپېژنې د خیره چې دا خو نو هادي صاحب دی وپېژنې مې ګرده مې پېژنې چې ولا زیات پېژنې دغه یوټیوب د ادرسه چې کوم دوستان دي هغه مو ګرده پېژنې او بالکل دا خو چې پېژنې خو ما هغه کسان یاد کړه چې تر اوسه نه یې لیدلي کېدای شي چې تر اوسه ډېر زیات کسان نه الله دې ژوندی لره ښه نو راځه ته بیا له هغه په دغه کې راغلې په دغه لین کې راغلې څنګه موضوع وه چین په چینایي کې د چینایي چارواکو سره چینایي خواړه وخوړل چین په چینایي کې د چینایي چارواکو سره چینایي خواړه وخوړل و ده چین په چینایي کې په چین کې د چینایي چارواکو سره چینایي خواړه وخوړل چین په چینایي کې په چین کې د چینایي چارواکو سره چینایي خواړه وخوړل چین په چینایي کې د چینایي چارواکو سره چینایي خواړه وخوړل چین په چینایي کې د چینایي چارواکو سره چینایي خواړه وخوړل چین په چینایي کې د چینایي چارواکو سره چینایي خواړه وخوړل پرېږده چینایان پرېږده خوا به نه کړي د اختر توره شپه د اختر توره شپه د اخترې سپینه پښه د اختر توره پښه د اختر سپینه پښه هادي صاحب د اختر توره شپه د اختر توره شپه او د اختر سپینه پښه و ده د اختر توره شپه د اختر توره شپه یا د اختر توره شپه د اختر سپینه پښه دیو ځل راته وای لاکم دا اوس مې ویل د اختر توره شپه د اختر سپینه پښه 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 د لین ته وسرول بیا ذکر دی ودان لیدونکو ته څه وای مننه بس د اجازه ژوندۍ درنو لیدونکي دا چې زیات پستا مینوال یې هادي صاحب نو د اجازه یوټیوب چینل تعقیبوي ګران هادي صاحب تاسو ښکلي ویډیو جوړوي واقعیت زیات مینوال لري بس نو دا دی چې ګران هادي صاحب همدا ستا چینل چې تعقیبوي ستا مینوال زیات ګران هادي صاحب زیات ورته خوشحاله دي بس موږ کوم لیدلي دغه زیات ورته خوشحاله دي ګران هادي صاحب او موږ هم زیات خوشحاله ستاسو د دې رااله هادي صاحب خپل سیمه مونږ خپل وطن خپل سیمه مونږ تاسو خو زیات راغلی ځغ نه کوو ملامت دي نو موږ څه خبره کاکا ته دلته اوسېږي چې غرور دفتر ته کار ما ورته ویل مال موږ ځای پنجوایي دي دا خبره اوس ما کوم یا ورسره وکړه خلک بره خوا به دی ښه قدرمن لیدونکو زموږ سره اوسئ بیا هم د میلې نورې برخې هم سته هغه به هم درښکاره کوو
لیدونکو بیا هم ستړي مه سئ دا دې عکسونه اخلي یاران دا بدوان ته راورسېد بدوان کلي ته